هر یو ګل دې پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې هر یو ګل دې پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې پسترلي کې هم خزان دې ژړا د پخه دې کې هر یو ګل دې پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې چې مننګې مړ شو مننګې به تر هغه پورې ژوندي چې څو پورې خپل دښمنان تورو خاورو ته نه یې رسولې ډاکټر صاحب ته خو به زما د سترګو علاج وکړې خو زما د زړه علاج به څوک کوي ډاکټر صاحب د دې نه خو ځلون خو یې او ملک صاحب زما د دې پاکې خاورې سودا خو به ته د پیرنګي سره وکړې خو قسم مې دي په دې پاکه خاوره باندې چې زه به ستا دا ناپاکې ارادې د خاورو سره خاورې کم ملک صاحب نشته سایه غوټۍ کې چې دا وخت ما سره بدرمنی مرحوم صاحب زوی موجود دی چې دې برسې راغلی دی برسې کې شرکت کړی سره خبرې تر کوو السلام علیکم سلام څنګه مخکې جی ته خرکړی وایو جی مننه جی نن تاسو والد صاحب برسي په مرده بستر کې مناویږي تاسو ته پته چې بدرمنی مرحوم داسې یو هنرمند چې هغه فلم کې نو چې هغه فلم نه کتو نو کله چې وفات شوی دی جاوید صاحب سره مخکې تعلق وسره و ای هر برسي منوي ای حکومت لا پکان نه چې دا برسي منو کی نو تاسو خبره به ګل بدله او بالکل کہانی کرخه ده د حکومت حالت تاسو ته معلوم دی پاکستان بیا د پاکستان حکومت مونږ ډېر ګلمنیو 11 کال په کال جاوید صوفزی یا د آل پاکستان بدرمن پریشن نور کوم مشران دي شهزاده بدر صاحب هم دي هغه مينتونه کوي یا پریس په طریقه یا په وینا په طریقه چیر د بدر صاحب برسي په خطر کې سره په سرکاري توګه یا نشترحال کې یا دا څه چې مناوشي چې د پښتو اکیډمي د موالي صاحب هغه ته خراج تحسین پېشي خو د بده مرغه د عمل حالات هم داسې د حکومت هم لاوسه پورې په خپل وطن نه ولاړو نو واسه خدای دې کې چې هغه وږي زه د جاوید صوفزی صاحب او دغه د ټول ټیم شکریا ادا کوم چې هغه د مختلف برسي په مردان کې منع وکړه او څوک چې د بدر صاحب مینوال دي کا په کراچۍ دي کا په بهر دي کا په افغانستان کې په پښتونخواګری هغه چې څوک هم د بدر صاحب سره مینه کوي موږ دغه سره مینه کوو او شکر دا چې نن په سواد کې زموږ کرم د قران حکیم ختم دی او بس دغه کلی ماحول دغه په لاهور کې دلبر د دیګری دلبر مونږ د مارو د لاغي ختم کړل خلک راځي مردان کې دی لګیاري جاوید صاحب حاجی صاحب خپل علی زری کوي په خبر کې پریس کلب کې پروګرام دی آل پاکستان بدرمن فدریشن نو په دا ټول د بدر صاحب سره مینه را څوک په ست طریقه کوي څوک په ست طریقه کوي او الله دې د دوی د مینه بس برقرار ساتي او موږ سوي چې دا دوی مینه را خدای نورم ذاتي کوم سره موږ سره مینه کوو او الله دې هغه جنت فردوس ورکړي او د دوی څومره شکر چې موږ دا وکړو کوم راځي تاسو نه سبا سم مصروفیت دي سم نو مصروفیت داري او لتی پر تو کوم وسه او کسر زنا سم په مردان کې تاسو مېرو فلمونه څنګه لاړو ته د پته کرونا او 13 شو به لاک ډاون هغه وی سې سبب کم فلم چې ابرز لګیدل او یقینو کې چې هاو سپول چې پاول شو سره نو د فلمونو خدا حالت دي کتا سره اوربل یاد امیرانی رور یاد اصحاب خان صاحب چې کوم فلمونه ټول زموږ مخابر قدر مشران دي هغه مخکینی فلمونه ولې درې میاشتې بعد هم سینما فلوا کدا څنګه کنه دا وس یو سره دا خبره کې یار اوله شو فلوا اوله شو خو خامخا فلوا ته فلم جوړه د روس شو سال له کنه حالات د انډستری خراب دي څه د ډایرکشن موجوده پر خبرو کړی چې کله چې بدرمنی صاحب ژوندې و نو فلم انډستری په ترکه باندې روانه و کله چې هی په پد شو نو انډستری په خطر روانه وجه سره نو تا ته پته مردان کې سینماګانې ختمې نه سواد کې زموږ سره سینما پاتې را کوارټ کې دال بار فلمونه نه جی یو پټول الزام په انډستری باندې مشه چولې ولې چې میډیا رااله په دې کې ټیک ټاک رااله یوټیوب راغې دا شینه لګزیاتوم شو او هر سړی اکټر هم شو سړی سره کیمرا دا غره پروف ده او ورا سوشل میډیا تاسو هم تیز یې الله دې خیر کی نو هغه مثلا دا بل خبره دار چې کلچر زموږ پښتو فلمونه ولا پرې خو کم
خلک چې راتل غواړي دي شو بسپیډ ته نو د سویل غواړي را دي شي کنه زما په خیال خو چې رانه شي خپل روزګار دی کوي خپل هیڅ پکې نشته وروره اچھا شوق ځانه د کیمرا والی لوکل یو ډرامي یا شعر شروع کړي د کې خو وای چې زغړ سکرین ته زما یا بزب هغه مقام حاصل کم چې نن قسم څو کسان ملګري دي ډېره مشکله ده بهرحال نصیب جنگ دی نو څوک ټرای کوي بیا دې مرحځي او هغه وخت لږي زما په خیال دور هغه نه دی ډېر شکریہ ټیم راکولو ډېر مننه چې بالکل تاسو دې خبره وله ډېر خپل خبره تر وسره شوې موږ زو مخکې نو هنرمندان چې کوم راغلي تر کو چې کوم ژوندي دي نه د ژوندو څخه قدر شته او نه دا چې څوک وفات شوي دي نه د هغې ټیک چې دلته خو دې هر څوک وایي چې د بدر صاحب په نوم باندې روډ دې جوړ شي د بدر صاحب په نوم باندې د یو اکیډمي جوړه شي خو ورسره داسې اکیډمي هم پکار لکه دې ګورمنټ د ثقافت کې زنده امین په نوم باندې یو ایوارډ ورکړو چې د هغې نه زموږ د ټولو ته فایده وه خو هغه ایوارډ چې دی هغه بیا ور شو زموږ د حکومت ته دا خواست دی چې هغه ثقافت کې زنده امین چې کوم زموږ ایوارډ و هغه د ټول چې زموږ کوم فنکاران دي هغې ته ټولو ته دوباره شروع شي دا وخت ما سره د پښتو ژبې وتل هنرمند اشرت عباس صاحب موجود دی چې هر ډرامه کې هر فلم کې د ویلن کردار ادا کړی دی هغې سره خبره تر کوم مردان په سب ته راغلی دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی دعا الحمدلله ښه پاس کېږي شکر چې ګورو کله مو تاسو هر ډرامه کې په فلم کې ویلن کردار ادا کړي حقیقت تاسو داسې یې که نه یاره حقیقت خدا را چې زه د چا سترګو کې اوښکې هم شم کتې او فلمونو کې د ډرامو کې اکثر ما ویلن رول کړی دی خو ما ټریجډي هم کړې ده هسې که تاسو زما ډرامه وګورئ ګران بابا نو ګران بابا پکې جوړ شوی وم هغه ډېر اخر کې ډېر ټریجډي شي هغې کې چې دا پلاران چې کوم دی لوڼو له حصه نه ورکوي او زامن له ورکړي او زامن چې ښځې راشي بیا پلاران بار کړي په دې موضوع باندې وه تاسو چې کله راوتې شوبستان تاسو څه ارمان چې زمانه څه جوړ شي ویلن که نه هیرو ما خو چونکې پلار اکټر و او زه وړوکوالي کې چې کله زما سوکنو کلی دی نو حجره کې به یو ریډیو پروت و نو ما به په هر اتوار د ډرامه خامخا اورېده بابا هم پکې کار کولو مردراز لاره هم ریډیو کې تلو بیا زه هم ریډیو ته شروع شوم نو شوق خو دا و چې د پیدایشي شوق څنګه نن مردان په سترګ کې د بدرمنۍ برسي مناویږي ا دې موقع باندې به څه ویل غواړې یاره جي زه حقیقت دا دی چې بدر صاحب برسي زه رالم او زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې څوک خوش ته چې د چا نوملي یعنې پاکستان کې که تاسو وګورئ سوای د وحید مراد د هغه یو وحیدي کلب دی بل اکټر څوک نه یادوي خلک خپل مور پلار څوک نه یادوي نو مور پلار کور نه څوک نه ځي او زه وایم چې جاوید یوسفزۍ یا د ده ملګري دا ډېر خراج تحسین قابل دي چې دی د بدر صاحب نن 12 کالو شو دی چې کوم دی په سټرګل کې لګیا دي او هغه د هر کال هغه یادوي ما یو فلم نظري هم ډېر زیات زما رور فلم کې و عمر دراز صاحب ما یو فلم هغه سره کړی مسافر او زما او د هغه یو 12 ورځې په یو هوټل کې دې کمره کې هغه یو دې کې زه ومنو ډېر قریب گفتگو شوې ده زما هغې سره هغه یو مهربان سړی و هغه ټایم معذور هم او فالج والی و خو هغې فلم کې راوستی و نسیم خان راوستی و یاره دا چونکې بدر صاحب یو برکت دی چې زما فلم کې کار کوي چې ما کتل چې په سیټ ودرېدو هغه آواز هم هغه صرف د غریب کار نه کولو آواز د هغه همغه ګرجدار آواز و همغه ښایسته سټایل الله دې وبخي خیره کې بیا هم ورکړه خپل مینه والو ته د پښتو ژبې قدر وکړئ پښتو ووایئ پښتو ولیکئ ټیک دی پښتانه شئ ډېر شکریہ جی بالکل تاسو دې خبرې واورېدې چې د پښتو قدر وکړئ پښتو ووایئ عجب ګل یو ډایلاګ دی هغه به په یو فلم کې وي زما نیکه دې خدای وبخي هغه به ما ته ویل چې دا بې غیرته سړی وینې نو ډس دې پورته کوه چې بدماشي دې پخېږي